نظم کې مې د یو بې وروره خور کې سره نغاړل لګیا دا نغاړل د یو څه دردونکي د نظم نو ستاسې توجه ورته پوره غواړم. ډېره مننه. نظم وایم چې نن د بې وروره یوې خور کیسه د بې وروره یوې خور کیسه تاسې ته کومه ښه په سور کیسه ورته دا ستاسې توجه غواړم تاسې نه دغه یو ورزو غواړم. بې وروره خور نن په ګودر کې وه د اوبو راوړلو په نمبر کې وه ټولو همزولو یې ننداره کوله. بې وروره خور خپله کیسه کوله ویلي پلار به مې خدمت کوو هغه هر کار په صداقت کوو د هغه بر مکتب معلم پلار مې د دغه کلي یو خادم پلار مې تل به یې خپله ایمانداري کوله هغه همدغه معلمي کوله. یو ورځې وویشت ظالمانو راته پلار مې شهید کړو طالبانو راته پنځه مې خویندې وي یو ورور پاتې شو زمونږ همدا د سترګو تور پاتې شو چې داسې پنځه مې خویندې وي یو ورور پاتې شو زمونږ همدا د سترګو تور پاتې شو. ورور مې رو رابوتکې شولو چې لږ رالوی شولو زلمې شولو. یو ورځ یې وویل عسکرۍ ته ځمه دغې حلالې مزدورۍ ته ځمه ورته مې مور ویل ناکام وکړه نه زویه لاړ نشي ډېر پام وکړه. ویلي مورې غریبي ده زمونږ وګوره څومره مجبوري ده زمونږ ځمه چې کور ته 100 روپۍ راوړم ځان سره ډېرې خوشحالۍ راوړم. سبا ته پټ زموږ له کوره لاړو بې اجازې د خپلې موره لاړو مونږ کډېدلو د خپل ورور پسې هغه د دواړو سترګو تور پسې شپږ میاشتې وروسته وکړو کور ته موبایل خپلې سپین سرې کونډې مور ته موبایل چې داسې شپږ میاشتې وروسته وکړو کور ته موبایل خپلې سپین سرې کونډې مور ته موبایل. ویلي څه حالات د کور کې مورې ته خو به یې که نه په سور کې مورې ووایه څنګه دې خورګانې زما هغه نسبینې قدردانې زما ورته مې مور ویل کراري ده زویه شکر د رب مهرباني ده زویه ورته مې مور ویل قراري ده زویه شکر د رب مهرباني ده زویه. ما هم خبرې وکړې ورور سره هغه د دواړو سترګو تور سره ورته مې ویل کور ته راځه ورور جانه بس د نور مونږ مه ځوروه ورور جانه. ویلي سمه ده درځم د خیره تاسې به ټول خوشحاله وم د خیره چې داسې ویلي سمه ده درځم د خیره تاسې به ټول خوشحاله وم د خیره درته به دروړم جامې اختر ته خورجانې زه درځم دې اختر ته بس اخري دا واده وکړله په موبایل یې مخه ښه وکړله بس اخري دا واده وکړله په موبایل یې مخه ښه وکړله. کور کې زما خویندې خوشحاله شولې چې را روانې زما خواله شولې. ویلې ټول حال راته خور ووایه کله راځي زمونږ ورور ووایه ورته مې ویل راځي څو شپو کې په خیر اختر به زمونږ شي په مزو کې په خیر مونږه همدغه ورځې شپې شمارلې د ورور راتلو ته مو لحظې شمارلې مونږه همدغه ورځې شپې شمارلې د ورور راتلو ته مو لحظې شمارلې ځکه په مونږ باندې اوږدې تېرېدې په انتظار مو ورځې شپې تېرېدې. شهدا صاحب په شپه ناوخته زمونږ د کور دروازه چا ټکوله ښه په زور دروازه د دروازې شانه غږونه راتله هم د موټر اوازونه راتله. ویلي خلاصه دروازه که تروري زړګی دي نور په حوصله که تروري ویلي خلاصه دروازه که تروري زړګی دي نور په حوصله که تروري دی شهید شوی مو بچی په وطن هغه باتور او میړنی په وطن زمونږ په کور کې یو ماتم جوړ شو په توره شپه کې راته غم جوړ شو زمونږ په کور کې یو ماتم جوړ شو په توره شپه کې راته غم جوړ شو ترېنه چاپېره مې خورګانې شولې په توره شپه کې ژړاګانې شولې. د کلي خلک خبرېدل ورو زمونږ کور ته به راتلل ورو سحر وختي رانه په زور ویوړو د کلي خلکو رانه ورور ویوړو سهار وختي رانه په زور ویوړو د کلي خلکو رانه ورور ویوړو. په مور مې وشولو څه چل د واره په خوله شو ګونګه مکمل د واره مورجانه شوه مې لیونۍ ورپسې وریته شوه سپینلۍ ورپسې د لیونۍ مور سره شپې تېروو مونږ اوس دغسې لحظې تېروو. د پنځه خویندو مشره خورې مزه اوس نو محصوله د خپل کورې مزه د دوی لپاره مزدوري کومه د خان صاحب کور کې نوکري کومه د دوی لپاره مزدوري کومه د خان صاحب کور کې نوکري کومه د خپل قسمت نه مروره یم د خان په کور کې زه نوکره یم دا نو ژوندون دی چې تېرېږي په ما مرګی به کله میلمه کېږي په ما و نوره ژوند نه ستړې شوې ډېره بې وروره خور وه کړېدلې ډېره پخوا د دې وخت کې لړزه راغله ځمکې ته لاندې سرچپه راغله پخوا دې وخت کې لړزه راغله ځمکې ته لاندې سرچپه راغله هغې له ژوند نه استعفا ورکړه د جنتو غېږه کې ساه ورکړه افسوس
چې ډیره دردېدلې لاړه ده افسوس چې ډیره دردېدلې لاړه له دې دنیا نه ستړې لاړه ای صبرناک ارماني دنیا د څومره نیمګړې او پاني دنیا ده و د بې وروره خورم دا کیسه ومې کړه ډکه له ژړا کیسه ومې کړه ډکه له ژړا کیسه. ډېر ښه واقعا چې صبرناک صاحب ما خو مخکې ویل چې ستاسو هر لفظ د ستایلو دی دا چې تاسو د خپل چند د خپلې ټولنې هغه ناخوالې سره هم په نظم کې سره هم په شعر کې رانغاړئ حقیقت دی چې ستاسو هر لفظ د ستایلو دی. نو دغه یو بیت وایم چې قتل چې وشي بې ګناه کوم ځای کې قتل چې وشي بې ګناه کوم ځای کې په خدای چې هلته د توپان ویره ده. نو ملګرو دا زمونږ ګران میلمه وارث صبرناک صاحب چې موږ او تاسو ته خپل خواږه شعرونه راوړاندې کړل. نو تاسو ټول په پاک الله باندې سپارو په مخه